ډاکټر آصف اظهار یو ځل بیا تاسو سره او نن خبره کوو یو خاص دوايي باره کې چې هغې ته وایي جینکو بایلوبا. اوس د جینکو بایلوبا اکثر خلکو به دا استعمال کړي وي ځکه چې د شوګر مریضان وي یا د بلډ پریشر مریضان وي یا د ذهني کمزورۍ ذهني اعصابي کمزوري د هغې کوم مریضان وي او جنرال چې چاته څه کمزورتیا وي خصوصا هغه زمرونه خویندې چې چاته د رګونو مسلې وي د چا د وینې گردش چې متاثره وي او موږ غواړو دا چې د هغې د وینې گردش ښه وي نو اکثر به تاسو کتلی چې یو نیوټراسوټیکل دی یو نیچرل پروډکټ دی قدرتي سیز دی چې کم د یو بوټي جینکو بایلوبا د هغې د جرړې نه وځي او دغه جرړه چې کم دی نو د جینکو بایلوبا روټس د هغې چې کم رطوبت دی د هغې چې کم کیمیکل دی هغې نه حاصل شي او ډېرې مودې نه سوونو کالو نه په چاینا کې او مختلف داسې ملکونو کې دا استعمالیږي خو اوس استعمال ټولې دنیا ته د دې افادیت معلومه شو او استعمال تقریبا ټوله دنیا کې کیږي لګیا ده ښه ایزیلی اویلیبل دي ښه په اسانه باندې ملاویږي او ډېر زیات ډاکټران مختلف سپیشلیټي والا ډاکټران لکه نیورولوژي والا هغې نه علاوه سایکیاټري والا چې کوم د اعصابو ډاکټران دي هغې نه علاوه اکثر لکه تاسو کتلي وي د پټو سپیشلیسټ ډاکټران چې کومې وي د جوړونو ډاکټران ارتوپیډک والا دې هم استعمال کوي میډیکل سپیشلیسټ استعمال کوي اکثر د چمړې ډېرو بیماریانو کې دا استعمالیږي د هغې وجه دا ده چې دا جینکو بایلوبا دې کې قدرتي طور دا خاصیت دی چې دا د رګونه کولاوي زموږ د وجود رګونه کولاو کی نو چې کله رګونه کولاو شي په هغې کې د وینې گردش ښه شي چې کله رګونو کې د وینې گردش ښه شي دې سره مختلف څیزونه کیږي یعنی ستاسو دماغو ته چې ښه وینه رسي تازه وینه رسي هغې ته به خپل چې کوم اجزا دي کوم د هغه خوراک دی کوم د هغه نیوټریشن دی هغه دماغو ته میلاویږي نو یقیني طور ستاسو اعصاب ستاسو دماغ دا به ډېر ښه وي یاداشت لپاره زبردست چیز دی اکثر د مشرانو کې د یاداشت کمې راشي څیزونه ته ډېر زیات هېرېږي هغې ته موږ جینکو بایلوبا ایډوایس کوو بلکې تاسو خیال کړی وي اکثر خلکو وایي یاره چکر را باندې راځي غوږونو کې مې شور راځي اکثر چې خاموشي شي زما غوږونو کې ډېر زیات شور وي نو دې ته موږ سنسري نیورل هیرینګ لاس وایو یعنی زموږ غوږونو کې چې کم نري نري رګونه دي هغې کې د وینې گردش کم شي هغې کې چې کله د وینې گردش کم شي نو دا غوږ د ده چې کوم نظام دی هغه کمزوري کېدل شروع شي نروز کمزوري کېدل شروع شي هغې ته خوراک نه رسي نو د هغې دپاره هم جینکو بایلوبا یو زبردست چیز دی چې کوم اکثر موږ د مشرانو کې استعمالو چې چاته د سر د چکر مسلې وي غوږ کې د شور مسلې وي یعنی ټینایټس او ورټایګو ورته وایي د هغې صورت کې موږ دا دوایي استعمالو بیا که هغې نه بعد راشو هغه کسانو ته چې کم بیماران دي هغې ته اکثر انجاینا کېږي ستړی کېږي زر سینې باندې درد راځي چې ګرځي نو هغې دپاره هم یو ډېر ښه څیز دی چې دې سره رګونه کولاو شي زموږ زړه ته هم وینه پکار ده نیوټریشن ورته پکار دی اکسیجن ورته پکار دی خوراک ورته پکار دی نو هغه اجزا ټول د دې وینې په ذریعه باندې زموږ د زړه پټو ته زموږ د زړه مسلس ته رسي نو زړه تر ډېرې مودې پورې چې کم دی نو هغه ځوان وي او توانه وي او صحتمند وي بیا راځو جناب هغه کسانو ته چې چاته د بلډ پریشر مسلې دي بلډ پریشر کې ډېرې دوایانې موږ داسې ورکوو چې هغه بلډ پریشر راکموي هم په دې طریقه چې زموږ د رګونه کولاو کي یعنی ویزو ډایلیشن ورته وایي اوس دا ویزو ډایلیشن چې کله وشي نو د وینې گردش ښه شي په رګونو باندې پریشر کم شي نو دا بلډ پریشر ښکته راشي نو جینکو بایلوبا بنیادي کار هم دغه دی چې دا ویزو ډایلیټر دی رګونه کولاوي نو هغې سره ستاسو بلډ پریشر چې کوم دی هغه نارمل ته راشي بیا هغه کسان چې چا کې نیوروپتیز وي د چا لاسونه خپې میږي کېږي د چا لاسونه خپې سوځي هغه کسانو ته هم چې کوم دی نو دا استعمالیږي او اکثر ډاکټران نیورولوژیسټ یا ارتوپیډک سرجن یا فزیشن هغې خپلو مریضانو ته جینکو بایلوبا تجویز کوي چې د جینکو بایلوبا سره به د دې وجود کې د دې پټو ته د دې چې کوم نري نري رګونه دي په ټول وجود کې خواره دي یعنی کیپیلریز دي هغې ته به گردش ښه شي او د هغې د وجې نه ستاسو چې کوم دا دردونه خوږونه راځي خصوصا هغه خلک چې کم د رګونو د بیماریانو ښکار دي او هغې اکثر وګرځي او د خپو کې دردونه راشي او بیا ودرېږي نو دې ته اسکیمیک پین وایي یعنی هغه پټو ته د خپو چې کومې پټې دي په کوم باندې چې مونږ ګرځو په کومو چې زموږ انحصار دی هغې ته د وینې سپلای کمه وي نو هغې د وجې نه دا خپې دردونه شروع کړي او خلک زر ستړي شي او کیني هغه خلکو کې ډېر زیات ښه دي دې ته پیریفرل واسکولر ډیزیز وایي یعنی زموږ بیروني رګونه چې کوم دي د لاسونو خپو والا هغې کې بیماري راشي هغې کې ډیزیز راشي هغه کمزوري شي د هغې د صحت لپاره جینکو بایلوبا یو بهترین چیز دی که استعمال شي نو دې ته ډېرې فایدې راځي بیا اکثر د شوګر مریضان که تاسو کتلي وي د دې دا ګوتې میږي شي د خپو ګوتې میږي شي او د خپو ګوتې سختې شي چمړی سخته شي دا تورېدلو باندې راشي دا خرابې شي او اکثر لا پکې زخم راشي او بیا یو داسې ټایم راشي چې ډاکټر ورته وایي طبیب ورته وایي چې یاره ستا دا ګوته چې کوم دی یا ستا د خپې دا حصه
دا خو به کټکول غواړي. نو هغه پیشنټ چې کوم د شوګر سره تر مخ دي هغې دپاره هم زبردست شی دی که دا استعمالوي نو تر ډېرې مودې پورې د دې د خپو دا ګوتې د دې د خپو دا سکن د دې د خپو دا رګونه دا تر ډېرې مودې پورې صحتمند پاتې کېدی شي او دې د خپو د زخمونو نه یعنې ډایبیټک فوټ د دې نه هغې بچ پاتې کېدی شي او هغې دپاره انتهایي ښه څیز دی. بیا به راشم د هغه رونو طرف ته چې کومو ته جنسي کمزورتیا ده مردانه کمزوري ده ورته نو هغې کې هم دا جینکو بایلوبا که تاسو وګورئ مردانه کمزورۍ دپاره چې کومې هم دوایانې دي زیاتر کې چې کوم دی نو جینسنګ جینکو بایلوبا یوهمبین ټرایبولس دا ټولې دوایانې داسې دي چې دې سره رګونه کولاویږي نو چې رګونه کولاو شي نو هغې سره د سختۍ چې یا د تناو چې کوم کیفیت دی دا ښه شي او مردانه کمزوري دا ورسره لرې شي ټایمینګ ورسره ښه شي او زمونږ کم کسان کم رونه چې د مردانه کمزورۍ شکار دي نو هغې ورسره ډېر امپرومنټ راشي او د خپلې کمزورۍ نه هغې خلاص شي. نو که وګورو د جینکو بایلوبا دا کومې فایدې چې کوم دي یعنی د جسمانی ذهني او کوم چې مردانه کمزورۍ دپاره ما ذکر وکړو دا داسې مسلې دي چې دا ډېرو زیاتو خلکو ته نو دوی که جینکو بایلوبا استعمال کړي هغې دپاره به ډېر فایدهمند وي. خو راځو اوس هغه خبرو ته چې دا جینکو بایلوبا د دې نقصانات هم شته او که نشته او که نقصانات دي نو څه نقصانات دي او یا کم هغه کسان دي چې هغې د جینکو بایلوبا استعمال نه کوي. نقصانات دې کې داسې څه ډېر خاص دغه نشته خو زیاتر خلکو ته دې سره د زړه خرابېدل د معدې مسلې د هاضمې مسلې دا ورسره راتلی شي. اکثر خلک داسې وي چې هغې د خوب کې ورسره پرابلم راتلی شي چې زما ورسره خوب کم شو یا ماله ورسره خوب نه راځي یا زما سر باندې ورسره څه عجیبه شان بوج وي نو دا جینکو بایلوبا سره کیدی شي. په پریګننسي کې کمې زنانه زموږ خویندې چې کمې دي چې کوم د حمل دوران کې دي هغې د بالکل استعمال نه کوي حمل دوران کې د دې استعمال ممنوع دی. بیا چې کوم دی هغه کسانو ته راځو چې بالکل د دې استعمال نشي کولی هغه کسان دي چې کوم د وینې نه راکولو دپاره مختلف قسم دوایانې خوري یا هغې ته د زړه مسلې بار بار کیږي هغې ته انجاینا اټیکس کیږي نو دا دوایانې چې کوم دی اکثر لا دې سره چونکې رګونه کولو شي لږ د رفتار زیات شي نو هغې ته د سینې درد کیدی شي. بیا هغه کسان چې کم د فالج هغې ته اټیک شوی وي او خدای دې نه کړي هغه کسان چې د چا په دماغو کې رګ کولو شوي هیمریجیک سټروک ورته وایي داسې فالج ورته شوي هغه کسان دې بالکل د استعمال نه کوي ځکه چې هغې سره د سټروک یعنې د فالج دا چانسز زیاتېدی شي. مختلف دوایانې که تاسو اسپرین یا کلوپیډوګریل داسې مختلف دوایانې دي چې د وینې نه راکولو دپاره چاته چې سټنټ لګېدلی وي یا د شوګر مریضان وي یا د زړه مریضان وي هغې ته د وینې نه رای ساتلو دپاره دغه دوایانې میلاویږي نو که هغې سره استعمال د دې شروع شي او خدای دې نه کړي بلډ پریشر زیات شي نو وینه به ډېره نری وي رګونه کوله وي نو هغې سره په پوزه باندې وینه راتل یا داسې مختلف څیزونه کېدل چې کوم دی یا د سترګې په اړخ کې اکثر تاسو وګورئ موږ ورته سکلیرل هیمریج وایو په سکلیرا کې یا کنجکټایول هیمریج د سترګې دا جلی چې دي په دې کې بلډ راتلی شي وینه راتلی شي نو د دې استعمال همیشه د خپل ډاکټر د مشورې مطابق او د هغه چې کوم ډوز تجویز کړی وي د هغې مطابق که تاسو استعمال کوئ یقیني طور د دې فایدې به تاسو ته ډېري او نقصاناتو نه به بچي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. زما وروڼو خویندو خاص دا دی چې دا ویډیو شیر کوئ انشاءالله نور به هم داسې معلومات ستاسو د صحت حوالې سره زه تاسو سره شیر کوم او ریګولر به شیر کوم انشاءالله نو تاسو هم دا خپلو ملګرو ته رسوئ او دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او خپل صحت باره کې معلومات حاصلوئ. خپل خیال ساتئ. د الله په امان.